د میوند ملاله څوک، چیرې او څنګه اتله سوه په اړه یې بشپړ معلومات دلته راسره واورئ. د نن څخه پوره 143 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1880 زېږدیز کال د جولای پر 28مه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیځ میوند په سوځنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لښکر د انګریز یرغلګرو سره په جګړه واوښت، چې افغان ښځو هم پکې ګډون لاره. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لښکر له یوه قومندان سره خپله پیغله لور هم وه چې ملاله نومېده. ملاله د کندهار ختیځ میوند د خوږیاڼو د کاریز وه، چې د شفاهي روایاتو او قبر د جوړښت له امله په ونه دنګه پیغله وه. سهار پیل سوې خو نړۍ جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېده چې ایوب خان د ځان ماته پکې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 500 افغانان په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. په دې بدمرغه شېبه کې افغان بیرغچی هم ولګېد او د ملي مبارزې بیرغ سور سپین پر مځکه ولوېد. دا چې ملاله او سردارو د جګړې شاته دوې پیغلې وې. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا ناره یې کړه: خان به د یار له وینو کښېږدم، چې شینکي باغ کې ګل ګلاب غوښتمه وینه. که په میوند کې شهید نه سوې، خدای ژوبلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چغې د افغان ځواکونو لوېدلی مورال داسې وننګاوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ور ماته کړه، او د دې ورځې جګړه د انګریز په تېښته پای ته ورسېده. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو، چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دې د نورو افغانانو سره د مانده پر شمال غاړه ښخه کړل سي. سردارو بیا تر ډېره ژوندۍ وه او وروسته مړه سوه. استاد احمد صمیم د ښکلا مجلې په یوه لیکنه کې لیکي چې ده ته عاجل علي اڅکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړه چې ملاله یې پخپله لیدلې ده، چې د آغا محمد خوږیاڼي لور وه او کېږدۍ یې د خیک کاریز پر بارانه ولاړه وه. موږ د کلي خلک پر یوه توکانچه یا چبترن سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغله. سور ټیکری یې تر سر تړلی و او سپین ټیکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور ولاړه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. د میوند نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میوندي ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي څلی لري چې په لیدلو ارزي. د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان په 120 رایو سره د کندهار تخلیه رسما منظوره او پاس کړه. برتانوي پوځ د پروګرام له مخه د 1881 زېږدیز کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووته او هغه یې عبدالرحمن خان ته وسپاره. د برتانوي بیرغ د 21 توپونو په سلامۍ سره په اوسني ولایت کې راکښته سو او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبته خلاص سول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سیوۍ، غرکه شریفه، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن د انګریزانو سره پاته سول. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمني کې مدغم او له افغانستانه بیل کړ. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړه. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یاده دې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. انګریزي سرچینې کې تر ټولو ښه تشریح ایلوسټریټډ لندن نیوز ورکړې ده چې یو خبریال یې په دې جګړه کې ګډون لاره. سردار غازي چې مخکې یې موږ نوم واخیست چې د ملالۍ سره په جنګ کې ملګرې وه، د ملا عبیدالله لور، د امیر شیر علي خان، د وزیر سردار محمد رفیق خان لودین خور او د سردار مقصود خان محمدزي ښځه وه. نوموړې له ملالۍ سره ملګرې وه او تر ډېره ژوندۍ وه.